د عطا خیریه بنسټ په مشر باندې د غلا تور لګېدلی. ویل کېږي چې د سرطان د روغتون په نوم چې د وطنوال نه کوم ډالر راغونډ کړي هغه یې په خپل جیب کې اچولي. خدای دې وکړي چې عطا ورور په دې قضیه کې بری شي او د هغه عزت او د خلکو پیسې خوندي پاتې شي. اوس راځو خیریه بنسټونو ته. زه په دې باور یم چې کله چې یو څوک د چا سره مرسته کوي او په هغه وخت کې کیمرا او مایکروفون د ځان سره ویسي نو هغه مرسته نه تجارت ده. ځکه چې که څوک غواړي بې د مطلب نه د یو چا سره مرسته وکړي نو یوازې یو قلم او یو کتابچه د ځان سره ویسي او یوازې نوم د تلیفون نمبر او د مرستې مقدار پکې ولیکل شي همدا کفایت کوي. خو اوس خو د خیریه بنسټونو والا منظم کیمرمنان او ایډیټران ساتلي د مرستې په ویډیو باندې غمجنې ترانې لګوي او د هغې مرستې نه سمه ډرامه جوړه کړې وي او بیا خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کړی وي. دا ښه کار نه دی وروره، ځکه چې هر سړی قوم لري تربور لري. که دا ستا ویډیو څوک راواخلي او هغه نفر ته یې وروښیي او ورته ووایي چې دا وګوره ته خو د خیرات پر پولو شوی یې نو تا په خپل لاس د هغه انسان شخصیت وژنه وکړه او هغه ته د پیغور پرېښود. دا یوازې یوه بیلګه وه، داسې 20 تاوانونه نور دي. زما د ورور په حیث ټولو خیریه بنسټونو ته دا خواست دی د غریبانو سره د مرستې په وخت د هغوی نه فلمونه مه جوړوئ. دا ایډیټران مو نور رخصت کړئ او چې دا ځل د یو غریب مرستې ته ځئ نو کیمرا او مایکروفون مو ځان سره مه وړئ. السلام علیکم.